نظم عنوان دی سرنامه ده چې موږ به تر څو پورې د یو بل جنازې اخلو موږ به تر څو پورې د یو بل جنازې اخلو په پښتونخوا وطن کې هر ورځ لاشونه وینو کله د پلار کله د ورور ماتندامونه وینو له هرې خوا د یتیمانو فریادونه راځي د اخ پلار جانه های ورور جانه آوازونه راځي له هر یو کلي نه د مړو اعلانونه راځي د لر او بر افغان وطن نه متمونه راځي د لوبو وخت کې وي معذور مو شي بچیان د وطن ورته بمونه شخوي څوکیداران د وطن زمونږ په غوښو یې ماړه کړل سپي لیوان د وطن خو بیا مو هم په یوه خوله نه شول مشران د وطن زمونږ خو پیغلې د بابا په کورو کونډې شي په یوه بل کلي کې خیرات غواړي بربنډې شي زمونږ خو پیغلې د بابا په کورو کونډې شي په یو بل کلي کې خیرات غواړي بربنډې شي له حیا ډکې پښتنې پیغلې سرتورې شي ځکه اکثر خویندې مو ورارې میندې بورې شي په یو بل کلي په خیرات غوښتو مجبورې شي د سر سړی مو شول حلال د جاسوسانو په نوم مشران مو مړه شول د غدارو کافرانو په نوم ځوانان مو ورک شول د غازیانو طالبانو په نوم څوک ترهګر څوک یې کړل مړه د بدماشانو په نوم ځینې ځوانان مو په پنجرو کې په زندان بندي دي د پښتونخوا مې په زرګونو انسانان بندي دي څوک یې ژوندي په امریکا په برطانیا خرڅ کړل تپوس یې وکړئ جنرالانو برملا خرڅ کړل کلی ځینې ځوانان مې په پنجرو کې په زندان بندي دي د پښتونخوا مې په زرګونو انسانان بندي دي څوک یې ژوندي پر امریکا پر برطانیا خرڅ کړل تپوس یې وکړئ جنرالانو برملا خرڅ کړل کلي کورونه بازارونه راته ړنګ کړل پنجاب ټول مارکیټونه بازارونه راته ړنګ کړل پنجاب ټول کالجونه او سکولونه راته ړنګ کړل پنجاب ټول تاریخي خوندي ځایونه راته ړنګ کړل پنجاب ټوله نړۍ کې یې په نوم د ترهګر بدنام کړو استاد شاګرد ملا او می هم یې کم ستر بدنام کړو زمونږ په وینو یې خپل ځان ته بلډینګونه جوړ کړل ځان ته یې کوس په ټول پنجاب کې محلونه جوړ کړل 83 کاله شي غلام یې له پښتون جوړ کړی د منډیې د خرڅ نیلام یې له پښتون جوړ کړی مونږ یې بس تش په ملک د نوم په لا اله غلط یو مک پښتانه یې په دشنه سپینه جنډا غلط یو څوک یې په پاک سرزمین څوک یې په ملا غلط یو دغه دوه مخې ریاست موږ په بیا غلط یو خو نور خو بس دی پښتنو ځانونه وپېژنئ ای د غفلت په خوبودو ځانونه وپېژنئ ای مېړنو ای شازلمو ځانونه وپېژنئ د تور دشمن د دې دوه مخې پالیسۍ په خلاف د دې مزدور د مزدورۍ او غلامۍ په خلاف راځئ چې یو شو د بنده د بندګۍ په خلاف د دې دشمن سټیټ د دشمن راویې په خلاف په موږ او تاسو باندې کلک سپین بغاوت فرض دی په دې محکوم وطن کې غږ د افغانیت فرض دی په لر او بر وطن کې ټینګ ملي وحدت فرض دی بلر او بر وطن کې ټینګ ملي وحدت فرض دی دا کار په مونږ لکه 5 وخته عبادت فرض دی له دې غلام ابن غلام نه ازادي اخلو راځئ د سر او مل په بیه خپلواکي اخلو د غلامۍ له ژوند د سلسله بهتر دی مرګی د ازادۍ د ننګ په لار کې معتبر دی مرګی راځئ دې کار ته اول خپله ګیله من تیار یم سبا ته هم نه ایسارېږم راشئ نن تیار یم خو تاسو دې کار ته وعدې او ارادې وتړئ خالي په خوله نه ټینګ د ننګ په پړې ملې وتړئ ځئ په لاسو کې د خپلواک وطن جنډې اخلو موږ به تر څو پورې د یو بل جنازې اخلو مینه او مننه